حدیث مبارک کې راځي یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام د رکوټي اختر مانځل راوته او عیدګاه ته صحابه کرام او په عیدګاه کې انتظار کو نبی علیه الصلاۃ والسلام د اختر مانځل روان دي نو چې په لاره باندې تیرېده کنه نو اوی کتل سماشومان لوبي کوي او په نبی علیه الصلاۃ والسلام سلام ورواچو خو چې لکه تیرو ته اخوا یو ماشوم ولاړ دی په زړو کپړو کې په خیرونو کپړو کې او غلې ولاړ دی د وړو سره لوبي نه کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل ماشومه ته ولې د ماشومانو سره لوبې نه کوي او دا کپړې دې ولې زړې اغوستې دي په خیرونو کپړو کې ولې ولاړې په شلېدلو کپړو کې ولې ولاړې هغه ورته وفرمایل د الله محبوبه د دوی پلاران دي او زما پلار نشته دی د دوی پلاران دي زما پلار نشته دی نو زما پلار نشته دی چې ماله جامې جوړې کړې وي دوی له پلارانو جامې جوړې کړې دي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل ستا پلار مړ دی د الله پاک پیغمبر زما پلار په پلان کې غزا کې وفات شوی شهید شوی دی هغه شهید شوی پلان کې غزا کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د ماشوم په غېږ کې راواغستو او کور ته راغی چې کور ته راغی که نه عایشې بیبي ته فرمایي عایشې دې ولمبوه او د خپلې لور فاطمې رضی الله تعالی عنها سوال جواب ولېږل وی فاطمې د حسن امزولی یو ماشوم دی نو که د حسن کپړې وي مونږ کره راولېږه دا د نبي علیه السلام نصیحت ښه فاطمې کو د حسن کپړې وي مونږ کره راولېږه د هغه امزولی ماشوم دی مونږ کره د حسن رضی الله تعالی عنه کپړې راولېږلي او عایشې بیبي دغې ماشوم ته واغوستلې او سنبال کو چې کله یې سنبال کو که نه نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي وایي بچیه زه چې ځو عیدګاه ته اوس مانځله اوس دا ماشوم د نبي علیه الصلاۃ والسلام سره په لار را روان دی که نه نو دا ماشوم ورته څه وایي وایي د الله محبوبه زه خو به چې د پلار سره عیدګاه ته تلم نو هغه به زه په اوږه اخېستم ستا سره خو ځاسې روان یم نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته د کوڅې په منځ کې کېناستو وایي بچې زما اوږو ته راوخېجه روخیجا دغه یتیم ماشوم نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپلو اوږو باندې سور کو او روان دی عیدګاه ته ځي چې کله عیدګاه ته ځي که نه نو په هغې ماشومانو باندې تیر شو نو هغه ماشومان په سترګو کې دې ماشوم ته ګوري چې دا خو هغه ماشوم دی چې په شلېدلو کپړو کې دغلته ولاړو او اوس د نبی علیه الصلاۃ والسلام په اوږو سور دی او په نوو کپړو کې دی هغه ماشوم ورته آواز وکړه د هغې ځای نه د نبي علیه السلام د اوږو نه ورته آواز وکړو وایي زما پلار نبي علیه الصلاۃ والسلام دی زما پلار څوک دی زما پلار نبی علیه الصلاۃ والسلام دی په هغې ماشومانو کې یو ماشوم بې اختیاره چغه کړه وی کاش چې زما پلار مړ وی زما پلار نه وی چې نن زما پلار نبی علیه السلام ګرځېدلی وی د ماشومانو هم د نبی علیه السلام سره دومره مینه وه وی ارمان چې نن زما پلار نه وی چې زما پلار هم څوک وی نبی علیه الصلاۃ والسلام وی دا یتیم نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپلو اوږو اخیستی دی او صحابه کرام د مانځه په انتظار دي لارې ته ګوري چې نبی علیه السلام خو رانغی ولې ناوخته شو نبی علیه السلام چې عیدګاه ته وردن نه شو یتیم یې په اوږو سور دی نو هلته یې کېنو یتیم دغلته کېناست د صحابه کرامو سره نبی علیه السلام چې په منبر کېناست که نه او داسې یې وکتل صحابه کرامو ته هغې یتیم ته وایي بچې ته دغلته مه کېنه ته دغلته راشه زما خواځه زما سره په منبر باندې کېنه نو چې کله یتیم د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په منبر باندې کېناسته که نه نبی علیه السلام لاس مبارک راواغستو او د هغې یتیم په سر یې کېښودو وی ای زما صحابو ما ته لږ وګورئ چا چې د یتیم په سر باندې لاس کېښودو او د دې نه لاندې څومره ویښته رالو د هر ویښته په بدله کې د انسان دپاره یوه نیکي ده یتیم په لاره چې تېرېږي که نه او تا ته پته وه چې د پلار یې مړ دی ته د پلار نشته دا یتیم دی کوڅه نشي ورکولی هسې ورته به د سر باندې لاس کېده د یتیمانانو خیال وساتئ مونږ د ماشومانو کپړې اختر له ورکړي دي که نه دي ورکړي ټیلر له چې لاړ شو درزي له لاړ شو که نه مونږ ورته وایو که زما هغه نه رغی مه رغه خو زما د بچو هغه کپړې ته مخکې که زما د بچو کپړې مخکې که خیر دی کو زما دا نه رغېږي لږ سوچ دې کړی دی زما په ګاونډ کې یو یتیم پاتې کېږي د هغه پلار نشته دی د هغه کپړې به ته کوم ځای نه راغلي ما خو د خپلو بچو کپړې راواغستې خو د یتیم خو پلار نشته دی د هغه مور په انتظار ده څوک به سرسایه راوړي زه په دې له کپړې واخلمه څوک به نن زما ور وټکوي اواز به وکړي ستا د بچو کپړې شته او که نشته دی هغه په دې انتظار ده نو د اختر شپه ده د هغې د بچو کپړې نشته ګیر چاپېره خلک د اختر تیاری کوي نکریزې لګوي خوشحالۍ کوي هغه په بړستن کې سر پټ کړي په چغو وجاړي الله چې اختر دې راوستو زما د بچو نه به دې پلار راغستو الله د غریبانو خیال وساتئ
ډیره ګرانې ده، یقین په الله وکړه ډیره ګرانې ده. الله به رانه تپوس کوي، الله به رانه تپوس کوي. ډیر خلک داسې دی، مونږ بازارونو ته لاړ شو د ګورو څه والو بچو له ډېر تور سرې په کورونو کې ناستې دي، څادرې په مخونو راواچوي، په چغو چغو الله ته وجاړي، الله ما نه زما خاوند ولې اخیستی دی؟ تا اختر راوستو زما څوک تپوس نه کوي. غریبانو نه تپوس کوي، د غریبانو نه تپوس کوي.